ګوليه هاي دغه ناران ته ریبونه تلم کنه یعنی ته څنګه ورو لګیا خو زه سم سم لږ صحیح زور کوه والله که پرېږدم دې ځان ته ورسه داسې به درنه خبرونه چې الله خیر ګوليه دا چا دا پسونه ولې وایم ښځې د دې خلکو په ما باندې یو ښه وس پرې زور شي ما خو ټیک ده خو مې دا څوک دي چا سره دې جګړه وکړه هغه چا څوک چې زما ښه وزده شوي دی ښه خو په څه باندې موچي نه دی موچي زما خوا کې دوکاندار اوس چې راته پکې د نوي پیزار دوکان کولاو کړی نوی پیزار که خرڅوي نو څه چلو شو دا اصل نه خو موچي دی که نه موچي ښه خو په څه باندې ما ته یې ویل چې دا تا زما د دوکان مخې ته د خپل دوکان بورډ ولېښې ما ورته ویله لکه چې اوس زه بشعور ماسټر یم او خلک ما له ځي راځي نو په دې کې ته ولې سوځې که ته دلته خدای چا راغلی راواله دی خدای د ډک ټرک لاندې کوم دی خدای ځواني مرکه مې ګورو تو خو مې راله ډېر ټکولې که نه غلیشه زینې مه والې ما ټکولی دی او داسې مې دله ټکولی لکه پردی څاروی چې سړی په خپلو شوتلو کې راونیسي داسې مې دله ټکولی او چمنې خو پې سم داسې دا سر وګرځولو د ځان نه غټه کینچي پسې راغستې وه رشاد حاجي چمني کاکا مور سره جګړه کوله او کنه بچی هغه خو زما مرسته کوله او خو سم د ځان نه چنګ ساز کړی سم تاوېدو په دې جګړه کې ویې مې ګلو رښتیا مې چمني ستا ډله کوله صحیح ولې نو څه چل شو واه چمنی ګوره ډېر د کار سړی دی سمه سټپني ده سټپني په هر ځي کې په کار راځي غلی شا لکه